که تاسو متوجه شي په تجربه سره دا ثابته ده چې یو عالم د علمیت او د فقاهت او د بزرګۍ او د شان یو دبدبه ولري په یو منطقه کې، نور علما ضرور دغه سره حسد او کینه ساتي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل زمانه امام، بلکې امام الائمه، هم فی الحدیث او هم فی الفقه او هم په مناظره او عقاید او په ټولو علومو کې امام. د امام ابو حنیفه رحمه الله علمیت او فقاهت او اجتهاد او شان او د امام ابو حنیفه بزرگی او د امام ابو حنیفه د عزت او د امام ابو حنیفه شاگردان، د امام ابو حنیفه د مدارس چې هغه څومره مدارس چلول، د حاسدینو دا نشو برداشت کولی. نو بله بهانه خو نه وه چې مخامخ ورشي امام ابو حنیفه ته، خو دا جرأت هغوی کې نه و چې امام ابو حنیفه ته مخامخ ورشي. بس دا خبر امام صاحب پسې مشهورې کړې چې امام صاحب د قرآن او د حدیث په مقابله کې د قیاس او د عقل نه کار اخلي. دا خبره مشهوره شو امام صاحب پسې. یو وخت امام صاحب حج ته لاړو. د حج په دوران کې مکه معظمه کې امام باقر، مشهور امام دی، د شیعګان دی نه ډېر یادونه کوي، ډېر لوی شخصیت دی. امام باقر صاحب ناس دی، بوډا شیخ دی، بوډا عالم دی. امام صاحب پوښتنه وکړه چې دا شخص څوک دی؟ چا ورته وویل چې دا امام باقر صاحب دی. وربشو ملاقات ته بزرگان دي، علما دي، اهل بیت دي، سیدان دي، د دوی نه به دعا واخلو، دوی سره ستړي مشي وشي، ملاقات وشي. چې هلته لاړل نو کم کس منځ کې و چې د امام ابو حنیفه رحمه الله امام باقر صاحب ته معرفي کړ. چې امام باقر صاحب ته وویل چې دا امام ابو حنیفه دی، امام باقر غصه شو. وای هغه امام ابو حنیفه چې زما د نیکه احادیث، یعنی د رسول الله مبارک احادیث د خپل عقل او د قیاس د پاره پریښي دي، هماغه امام ابو حنیفه چې د قرآن او د حدیث په مقابله کې د عقل نه کار اخلي. امام صاحب پوه شو چې دا تخریب او دا تبلیغ دتم رسېدلی دی، زما خلکو دتم زما خبره رسولې ده. نو امام صاحب رحمت الله علیه ورته ویلي، وایي صاحب که تاسو وخت راکړئ زه یو دوه درې خبرې تاسو سره کوم، نو تاسو ته به معلومات وشي چې زه د قرآن او د حدیث په مقابل کې عقل منم که قرآن او حدیث منم. اخو خیار خلقو، بزرگانو، علماو، وای وکړه هیڅ مشکل نشته. وای تا نه یو پوښتنه کوم صاحب مهرباني. وای پوښتنه مې دا ده چې نر قوي دی او که ښځه، نر او ښځه کې کوم یو قوي دی او کوم یو ضعیف دی؟ امام باقر صاحب ورته ویل چې نر قوي دی او ښځه څه شی دی؟ ضعیفه ده. وای عقل خدا وایي چې نر قوي دی، ښځه ضعیفه ده، نو د ضعیف سره کومک پکار وي، دا ضعیف قوي کول پکار دی، ځکه ضعیف دی که نه. او د میراث په مسله کې الله پاک په قرآن کې فرمایي چې للذکر مثل حظ، عقل دا تقاضا کوي چې ښځې ته دې 2 چنده ورکړی شي او نر ته دې 1 چند ورکړی شي، ځکه ښځه ضعیفه ده، د دې تقویه پکار دی. عقل دا تقاضا کوي، خو شریعت وایي چې نه، نر ته 2 چند او ښځې ته 1 چند. او زما هم دا مذهب و مسلک دی چې نر ته 2 چند او ښځې ته 1 چند. اوس ته ووایي چې زه عقل او قیاس پسې روان یم که قرآن او حدیث پسې؟ 40% د امام باقر صاحب دا فکر څه شو چې دا سړی خو رښتیا وایي. که دی د عقل او د قیاس تابعدار وای، خو دلته باید دا نس پرېښی وای، عقل پسې تلی وای، خبره رښتیا کوي. وایي دویمه پوښتنه لرم، مونځ ډېر مهم دی که روژه؟ امام باقر صاحب ورته ویل چې مونځ ډېر مهم دی. وای عقل او شریعت که دلته سره موازنه شي، یوه زنانه چې د ماهواري په مرض باندې مبتلا شي، حیض پرې راشي، د حیض په حالت کې دی به نه مونځ کوي او نه به روژه ساتي. نو چې کله دی کله پاک شي، د مرض نه فارغ شي،
شریعت وایي چې د باندې د روژې قضایي شته خو د مونځ قضایي نشته. شریعت وایي او عقل دا وایي چې مونځ د روژې نه څه شی دی؟ بهتر دی او اهم دی او پر فضیلت دی. شریعت دا او عقل دا وایي چې باید د مونځ قضایي راوړي او د روژې قضایي، ځکه هغه مهم دی. الاهم فالاهم. وای کما چیرته د عقل تابعداري کولې قیاس پسې تللی نو ما به دلته فیصله دا وه چې د مونځ د قضایي راوستی شي خو د روژې نه. خو زه د شریعت تابعدار یم، عقل مې دلته پرېښی دی، څه شي پسې روان یم؟ شریعت پسې روان یم. اویا اتیا فیصده امام باقر صاحب مطمئن شو چې د پسې تبلیغات روان دي. دا سړی خو ډېر هوښیار سړی دی، سړی خو ډېر پوه سړی دی او ډېر ښه عالم دی. الله پاک لوی استعداد ورکړی دی. دا طرز او طریقه د قناعت نام یو کمال دی چې الله پاک چاته ورکړي. امام صاحب ورته ویل که اجازه یو درېیمه پوښتنه م لرم، مهرباني. وایي دا مني چې د شهوت په حالت کې وځي، دا مني ډېر نجس دی که دا مواد غایطه تشناب چې سړی ځي دا دا تشناب مواد غایطه قضای حاجت ته چې یو څوک لاړ شي هغه ډېر نجس دی؟ وایي نه، دا مواد غایطه ډېر نجس دی، مردار دی. وایي شریعت وایي چې د مني په وتلو سره غسل واجبېږي او د مواد غایطه او تشناب ته په تلو سره اودس واجبېږي. دا د شریعت فیصله ده. وایي سره د دې نه چې ته دا مني چې دا مواد غایطه ډېر نجس او مردار دی، د څه شي نه؟ د مني نه. حتی مني کې اختلاف دی چې دا پاک دی که نه دی، او په کومه مسله کې چې اختلاف راشي د هغې فشار لږ کم شي، فشار د حرمت او د نارواوالي پکې څه شي؟ کم شي. دا قاعده او قانون دی. ته دا مني چې مواد غایطه مردار دی او ډېر نجس دی په نسبت د مني. شریعت وایي چې د مني په وتلو دی غسل وشي او د مواد غایطه په وتلو دی اودس وشي. عقل دا تقاضا کوي چې کوم ډېر نجس دی د هغې په وتلو دی غسل وشي او چې کوم لږ نجس دی د هغې په وتلو دی اودس وکړي. که ما چېرته د عقل او د قیاس تابعداري کولی په مقابل د نص کې او په مقابل د قرآن او حدیث کې، زما به فیصله دا وه چې تشنام نه سړی راوځي نو غسل حمام دی وکړي او چې مني د سړي نه خارج شي نو صرف اودس دی وکړي. خو زما فیصله دا ده چې نه، څه چې شریعت وایي د مني په وتلو غسل او د تشنام نه په راوتلو سره اودس دا لازم دی. امام باقر چې دا واورېدل رحمه الله، چې دا یې واورېدل بیا راپاڅېده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې تندي باندې ښکل که دا د حق پرستو خلکو یوه نښه ده چې کله حق ورته واضح شي او حقیقت ورته ښکاره شي بیا حق ته پوره څه شي؟ پوره تسلیم شي. او بیا امام ابو حنیفه بیا تقدیر که چې بالکل دا تا پسې تبلیغات دی او تحریف دی چې امام ابو حنیفه د نص په مقابل کې د قرآن او حدیث په مقابل کې قیاس پسې روان دی. دا غلطه قصه ده او غلطه خبره ده. نو اوس دا رنګې ټول اعتراضات ټول انتقادات امام ابو حنیفه رحمه الله پسې دغسې بې اساسه دي، ها، بې بنیاد او بې اساسه دي. حافظ کوثري صاحب لیکي، هغه لیکي وایي امام ابو حنیفه باندې چې څوک معترض شوی دی، امام ابو حنیفه باندې چې چا انتقاد کړی، چا چې د امام ابو حنیفه د مذهب مخالفت کړی، که د ده هم معاصر وي حسد نه کار اخیستی، حسد او کینې د روی دا کار کړی دی. او چې څوک وروستو خلکو امام ابو حنیفه باندې اعتراضات او انتقادات کړي، دا د دوی د جهالت نه شوي دي. څه شی دی؟ امام صاحب مخالفت وی یا حسد او د کینې د وجې نه دی او یا د جهالت د وجې نه دی. که د هغې معاصرین علما مخالفت کوي نو حسد دی، کینه د بل شی نه دی. او که وروستو خلک مخالفت کوي نو دا جهالت دی، د امام صاحب په خبرو پوه شوي نه دي، د خلکو په افواهاتو پسې روان دي. الله پاک دې د دغسې بزرګانو امامانو د پیشوایانو اقتدا او د دوی په نقش و قدم باندې رفتار توفیق موږ ټولو ته نصیب وګرځوي.